په افغانستان کې د ښوونکي ورځ په داسې حالاتو کې نمانځل کیږي چې اکثره ښوونکي او زده کوونکي د پوهنې په نظام کې د مسلکي امکاناتو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د دوشنبې په ورځ د ښوونکي د ورځې د نمانځلو په ناسته کې چې د کابل ښار د بلخي رابعې په ښوونځي کې جوړه شوې وه وویل چې د پوهنې د نظام د ستونزو او نیمګړتیاو لرې کولو ته یې تدابیر نیولي دي. د ښوونکو ته ډاډ ورکړ چې له دې وزارت سره د نړیوالې ټولنې مرستې جاري دي او د پوهنې د نظام ستونزې به پرې کمې شي. بهبود وضع معیشتی معلمان همواره در اولویت‌های کاری وزارت معارف قرار دارد. هرگاه مکاتب شما نواقصی داشته باشه از لحاظ بازسازی، ترمیمات، وسایل لابراتواری، میز و چوکی و امثال زیگپا ما در این موارد پول فراوان داریم. ښاغلي بلخي دا هم وویل چې د ښوونکو پر پخوانیو غوښتنو کار روان دی او هڅې کیږي چې د ټولو ښوونکو معیشتي ستونزې هوارې شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په شاوخوا 11,000 ښوونځیو کې 2,11,000 ښوونکي 10 میلیونو زده کوونکو ته تدریس کوي. دا وزارت دا هم وایي له دې ښوونځیو څخه هر کال شاوخوا 100,000 زده کوونکي فارغېږي. په عین حال کې ښوونکي په ښوونځیو کې د مسلکي لوازمو او د دوی د تنخواګانو له کموالي شکایت کوي. د رڼا په نامه یوې ښوونکي ازادي راډیو ته وویل چې کومه تنخوا چې د کار په بدل کې اخلي ستونزې پرې نه حلېږي. دې معاش باندې خو معلم نشي کولی چې صحیح ژوند ولري. دا معاش د صرف د یو لارې کرا هم نه برابرېږي په دې معاش باندې. څه خاصه چې د هغه د خپلو بچیانو د تحصیل په باره کې مصرف وکړي، د خپل د بچیانو ته یو سمه غذا ورکړي. رڼا وایي یو ښوونکی په میاشت کې څه کم 9,000 افغانۍ تنخواه اخلي. که دا د یوې شپږ کسیزې کورنۍ پر غړو وویشل شي هېڅ ترې نه جوړېږي. بلخوا د ځینو ښوونځیو مسؤلین وایي چې که د زده کوونکو کورنۍ له ښوونځیو سره لږه مالي مرسته هم وکړي شته ستونزې به پرې تر یوه حده کمې شي. د بلخي رابعې د ښوونځي تدریسي مرستیالې آمنه صدیقی وویل قبول شود است که اگر مثلا وزارت معارف که حدود 6 میلیون شاگرد داره، اگر هر شاگرد مانع 50 افغانی بده فکر کنین که در کجا میرسه. زده کوونکي هم وایي چې د مؤثره تدریس لپاره پکار ده چې د ښوونکو مادي ستونزې حل شي. کارپوهان پوهنه د ترقۍ او پرمختګ عمده لامل ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې ورته ډېره پاملرنه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.